علمن د مرګ نه پس د شهادت نه پس څه دې لیکلي چې هغه دې پکې یاد کړي؟ داسې مې ډېر لیکلي دي لالا چې د لر او بر سړی مې وغورځېدو، د لوی لښکر سړی مې وغورځېدو، د لر او بر سړی مې وغورځېدو، بیخي په منځ املا کې ولګېدم، بیخي د سر سړی مې وغورځېدو، بیخي په منځ املا کې ولګېدم، بیخي د سر سړی مې وغورځېدو. هغه د ښار خلک پې ټول مین وو، هغه د غر سړی مې وغورځېدو. او لیواله کلکه حوصله وساته، لیواله نر سړی دې وغورځېدو. ښه ښایسته امن به راشي، ښه ښایسته وطن به جوړ شي، ښه ښایسته بهار به راشي، ښه ښایسته ګلشن به جوړ شي، هر یو باغ به سرې غوټۍ وي، ښه ښایسته چمن به جوړ شي. خو بس دومره کار کول دي، دا خبر ورسول دي، زما او ستا خبره یو ده، صرف دا ورته ویل دي. او بس دومره کار کول دي، مخاورس پیدا کول دي. مونږ ټول پښتانه یو یو، دا تصدیق ورکوو. هر زلمی به شاه زلمی وي، هر زلمی به معتبر وي، هره پیغله به ځلیږي، ترېنه ډک به هر ګودر وي، مازدیګر به ګلورین وي، په سهار کې به اختر وي، څوک به چرې خفه نه شي، هر سړی به بختور وي. خو بس دا د نفرت کرښه دغه کرښه ورانول دي، او بس دومره کار کول دي، مخاورس پیدا کول دي. مونږ ټول پښتانه یو یو، دا تصدیق ورکوو. مړه دومره څوک راپاڅي، مونږ ټول سره په خوله کوي، ما هغه سره په خوله کوي، هغه ما سره په خوله کوي. څه به خیر دی زه په خوله کړم، څه دې ما خیر دی په خوله کړي. هغه ذات مونږ نه خفه دی، به مونږ له څوک په خوله کړي. راشه لاس په لاس کې راکړه، مړه پرېږده د چا مه اوره، دا زمونږ د سر دشمن دی، د قاضي ملا نه واوره. سر د روغې کامیابي ده په خوله او غوږونو واوره، مار لړم به اشنا نه کړي، دا متل د چا نه واوره. د لیوال ښایسته شعرونه دې خو ځان ته پوهول دي، بس دومره کار کول دي، مخاورس پیدا کول دي. مونږ ټول پښتانه یو یو، دا تصدیق ورته کول دي.